حجۃ الوداع کې چې مبارک احرام نزان حلالو د بخاری حواله ده. نو دا اړخ چې حلاق خریلو ورته نو هغه ته وویل چې په دې خي اړخ څومره صحابه موجود دي یو دوا درې زلفان په یو باندې تقسیم کړه او دا چپ اړخ چې کله خریلو ورته نو په دې اړخ چې څومره صحابه موجود وي دا تقسیم کا. رسول الله مبارک په خپل د خپل زلفانو قیمت ورته معلومو چې دې کې کمال شته دی. د چا کور کې به بیمار پیدا شي دا زلف هغه بوتل به اوبو کې ووهي الله به هغه بیمار ته شفا ورکي. څوک به مجاهد وي هغه به دا زلف ځان سره جهاد صف ته یوسي د دې د برکته به الله فتح ورکي ورته نصرت به نازل شي امداد به وشي. همدې صحنه کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ موجود هغه راوړل شه فرمای فاخذت شعرات من شعر النبي صلی الله علیه وسلم مام د مبارک د زلفانو نسو زلف راوچتک سبحان الله ما ته مبارک فرمل ما تصنع به یا خالد دا زلف باندې څه شي کې چې دومره زیات دی واخست. د جواب ورکي استنصر بها فی الحروب د جنگ په میدانونو کې د الله نه مدد غواړم بها په وسیله په برکت او په سبب د دغه زلفانو باندې. الاستيعاب هم دار اخلي الاصابه هم راخلي. امام واقدی رحمه الله فتوح الشام کې مفصلا راخلي دا واقعا. نو څور ته وایي چې استنصر بها فی الحروب د جنگ په میدانونو کې د الله نه د دې په وسیله باندې مدد غواړم. دا خو یو واضح مسلم حقیقت دی چې زلفا د اعراضونه نه ده د اوصافونه بلکې د عین نه ده او د مبارک وصف نه بلکې جز ګڼل کېږي. ویښته نوکان دا د انسان نه جز وي نو دې باندې اطلاق د ذات او د عین کې دی شي د عرض نشي کېدی. دغلته دی صحابي د مبارک د وړاندې دا وویل چې استنصر بها فی الحروب د الله نه مدد غواړم په وسیله په برکت او سبب د دغه زلف باندې. دا توسل بالذات او بلکې د ذات سچ د ذات په زلفانو باندې توسل. رحمت للعالمین مبارک د تایید کوي او ته فرمایي ما دام معك هذا فانت منصور. سو پوری چې زما زلفان در سره ستا سره به امداد جاری ته به میدانونو کې فتح کوي. سبحان الله. همدا وجه په دوه معرکو کې د حضرت خالد ابن ولید په حالاتو کې مورخین راخستی دي. یو ځل د یو کافر سره د په مقابله شو په خوا به پهلوانۍ نه کېدی. د پهلوانۍ ته ووته چې پهلوانۍ ته ووته نو د دې جنگ په وخت کې د دنه ټوپۍ پریوته نو د چغې مرګرو ته ووالي اصحابي قلن سوتي یا مرګرو ټوپۍ راکړه یا مرګرو ټوپۍ راکړه. خو هلته قانون دا و چې پهلوانان به لګیاو نو یو جانب بل جانب به امداد ته نشو راتلی. عادت داسې و دا یو بېغیرتي ګڼلی کېده. مرګري ورته رانغله اول به دوه پهلوانانو ځان معلومو سره یو به شهید که یا به بل مردار که هغې نه بعد به بیا لوی جنگ نه خطر. مرګري رانغله د کافر مقابله یې پرېښوده او د اس نه کوش شه او دا ټوپۍ یې په سر کړه بیا سور شه بیا یې جنگ شروع. نو دې صحنه کې دا امکان او دا خطر وو چې د اس نه کوزېده چې هغه مقابل جانب دی شهید کی. نو صحابه ډېر خفه شو چې دا ټوپۍ خو دومره ضرور نه وه چې تا د ټوپۍ دپاره مقابله پرېښوده. کله چې بیا هغه یې مردار که او ماښام کېناستل نو دا خپل ملګري ورته وایي یا خالد دا ټوپۍ دومره ضرور وه چې ته د هغې پسې کوزېدې قریب وه چې هغه در باندې ګزار کړی وی ته یې شهید کړی وی. نو دی مبارک ورته فرمایي دا عامه ټوپۍ نه ده د دې ټوپۍ په مخ کې عیسی کې د رحمت للعالمین زلف مایخي دي. او څو پورې چې دا ټوپۍ زما په سر وي نو زه شکست نه خورم او چې دا رانه ولویږي نو ما ته شکست راځي.
نو زه د هغه مبارک د برکت نه ډکو زلفو پسې کوش شوی یم ټوپۍ نه وه